آیا د چرګ د غوښې کباب مو په داش کې تیار کړی دی؟ که چیرې مو تیار کړی وي آیا خوند او مزه لري؟ نن مې وغوښتل چې د چرګ د غوښې کباب په داش کې تیار کړم. د کباب لپاره د چرګ سینه بهترین انتخاب دی. نو د دې کباب لپاره ما د چرګ سینه وړه کړه، ووږه مرچ مې ور اضافه کړل. په څنګ کې مساله‌جات هم ور اضافه کوو لکه سره مرچ، لیمويي مساله، د کباب مساله، وړي او مالګه. دا به ښه میکس کړو او د یو څو دقیقو لپاره به یې پرېږدو او په څنګ کې به په دې رقم الوګان هم ورته تیار کړو. بیا به غوښه په دې شکل په سیخونو کې سره له درمه مرچ او پیاز سره جوړ کړو. کله چې د چرګ غوښه تیار شوه بیا یې په داش کې په 250 درجې تودوخې تر 45 دقیقو لپاره ایږدو. نو بیا به د چرګ کباب په دې شکل خوندور، نرم او مزیدار تیار شوی وي. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوی او د دې رقم ټولو ویډیوګانو لپاره ما در سره لایک او فالو کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښې چارې.